سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشئ. نن 14/9 کال د مرغومي 24 چې د 2021 کال د جنوري له 14 سره برابر ده. په مولا روحي نیوز د نن شپې خبري ټولګي ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. 15 ولیان لوی څارنوالۍ ته معرفي شول. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي د دولتي کارمندانو د معاشونو یو شان کول زموږ سره کرښه ده. ولسمشر غني د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه وضاحت ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران د القاعده لپاره تر ټولو مهم او خوندي مرکز دی. د القاعده غړي اوس د افغانستان په غرونو کې نه بلکې تهران کې اوسېږي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم پام راګرځوو بشپړو خبرونو ته ویان احساس څرګند. 15 ولیان لوی څارنوالۍ ته معرفي شول. د افغان حکومت 15 ولیان اوساني او پخواني د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دا خبر په ژواک ته ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی. سرچینې دغه رسنۍ ته ویل چې د پروان اوسانی والي جنرال فضل الدین عیار، د لوګر اوسنی والي محمد اجمل شاپور، د لوګر پخوانی والي محمد انور اسحاقزی او د بامیانو پخوانی والي طاهر ظهیر په فساد تورن شوي او دوسیې څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. له پورته یادو کسانو ور ایخوا یو شمېر نور لوړپوړي کسان او رئیسان هم د فساد په تور څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. تر اوسه حکومتي رسمي سرچینو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي د دولتي کارمندانو د معاشونو یو شان کول زموږ سره کرښه ده. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وایي چې ولسي جرګه په دې ټینګار کوي چې د دولتي کارمندانو معاشونه باید یو شان او انډول پکې رامنځته شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې کچېرو حکومت د ښوونکو، سرتیرو، اجیرانو او ټیټ رتبه مامورینو معاشونه سره یو څیر نه کړي نو ولسي جرګه به د 1400 لمریز کال بودیجه تصویب نه کړي. د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د یو شان کولو طرحه 2 کاله وړاندې د حکومت کابینې تصویب او همدا ډول ولسي جرګې منلې ده، خو تر اوسه پلې شوې نه ده او همدا ډول د 1400 کال په مالی بودیجه کې نه ده شامله شوې. ولسمشر غني وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه وضاحت ته اړتیا لري. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون په اړه څرګنده کړې ده چې د هوکړه ګونګه ده او لا ډېر وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غني چې د سولې جوړونې په برخه کې 13 شپه له ملي ټلویزیون څخه وینا کوله وویل چې په دې تړاو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې تړاو زیاته کړې چې له طالبانو سره د امریکا هوکړه له سره تر پایه ګونګه ده. ښاغلي خلیلزاد ته مې ویلي کله چې حالت ګونګ وي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګه نیولې وه چې موږ له ټولې نړۍ سره ورباندې هوکړه کړې ده. دا هوکړه د سیاسي بهیر لومړی او کلیدي برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو هوکړه د فبرورۍ په 9 لاسلیک کړه. د دې هوکړې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان له بنده خوشي شول او د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته لار هواره شوه. سرچینې وایي خلیلزاد 3 طرحې راوړې وې خو ولسمشر ورسره ونه لیدل. یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي کسانو سره د اوسني حکومت په اړه 3 طرحې شریکې کړې دي، خو ولسمشر ته یې ځکه وړاندې نشوی کړی چې ولسمشر ورسره لیدنه رد کړه. د سرچینو د معلوماتو پر اساس د اوسني حکومت پاتې کېدل او طالبان پکې مدغم کول، د طالبانو په یو سیاسي نظام کې د اوسني حکومت مدغمول او دریمه طرحه ده چې د اوسني حکومت پر ځای د یو لنډمهاله حکومت جوړول د زلمی خلیلزاد 3 طرحې دي. ویل شوي دي چې سیاسي څیرو له زلمی خلیلزاد سره دا منلې ده چې د 2 لومړیو طرحو پر ځای به د لنډمهاله حکومت د جوړېدو طرحه غوره وي. زلمی خلیلزاد د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره لیدنې کړي، خو ولسمشر غني ورسره ونه لیدل. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته د خپل سفر او له CNN ټلویزیون سره په خپلې مرکې کې ویلي و چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځای ناستې ته خوشي کړي. امریکا وايي په افغانستان کې لنډمهالی حکومت نه غواړي
افغانستان کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي امریکا په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت پلوي نه ده. د هغه په وینا د افغانستان د سولې خبرو اترو پایلې په افغانانو پورې اړه لري او موږ باور لرو چې د پایلې باید د افغانانو هیلې او ارمانونه منعکس کړي. نوموړي په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي خلیلزاد او مالا افغانانو سره خبرې کړې دي او په دوحه کې د سولې د خبرو د لا زیات ګړندي کېدو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوو. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش نن د سولې چارو وزارت کې یوې غونډې ته وویل د اساسي قانون تعدیل د هغه د لغوه کېدو په معنا نه دی. دولت یا لنډمهاله اداره په پیړنیو شرایطو او سیاسي تشه کې مطرح کیږي. نن سولې ته د رسیدو لپاره د لنډمهالي دولت ته په هیڅ توګه اړتیا نشته. په کور دننه ځینو سیاسي چارواکو د موقت حکومت راتلو غوښتنه کړې او ویلي وو چې پرته له موقت حکومت سوله ناممکنه ده. سرور دانش ویلي موږ په لومړي پړاو کې یو خو د پایدونکې سولې لپاره دوه خبرو ته پام مهم دی. د سولې هیڅ هوکړه لیک باید پټ موارد ونه لري او باید ټولو شخړه پرونکو عواملو ته پام وشي. دانش ویل چې پایدونکې سوله باید پر نظام او جمهوریت ولاړه وي. جنرال بجوا د افغان سوله د پاکستان سوله ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا وایي که چیرې افغانستان کې سوله راشي نو دا په دې معنا ده چې پاکستان کې سوله راغلې ده. نوموړي دغه څرګندونې له محمد کریم خلیلي سره په لیدنه کې کړي. بجوا ویلي چې د پاکستان حکومت یو د سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي او دا چاره د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې د جنرال بجوا له خولې لیکل شوی دی چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې او پاکستان په ګټه دی او د پاکستان ملي ګټې پکې خوندي کېدای شي. د یادونې ده چې محمد کریم خلیلي 13 ورځ د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه اسلام آباد ته لاړ او هلته یې د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پارلمان له رئیس سره تر اوسه کتلي دي. او د کورنیو خبرونو په لړ کې وروستی خبر ده چې د دفاع وزارت وایي په لوګر کې د طالبانو د ماین جوړولو یوه لویه فابریکه کشف او له منځه وړې. د ملي دفاع وزارت په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې 13 شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د سپیت په سیمه کې د هدفمند عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو کارخونه کشف او له منځه وړې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د 300 څخه زیات شرټکي ګولۍ د ډي سي توپ میل او یو زیات اندازه بشکهي ماینونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. بل خوا تر اوسه په دې تړاو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم پام راګرځوو بهرنیو خبرونو ته. پمپیو وایي ایران د القاعده لپاره تر ټولو مهم او خوندي مرکز دی. د القاعده غړي اوس د افغانستان په غرونو کې نه بلکې تهران کې اوسېږي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران پر وړاندې تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې یاد هیواد د القاعده ډلې لپاره تر ټولو مهم او خوندي پټنځای دی. پمپیو ویلي دي چې اوس د القاعده شبکې غړي د افغانستان په غرونو کې نه پټېږي بلکې دوی د ایران حکومت په خوښه په تهران کې راحت اوسېږي. پمپیو ویلي دي چې وروسته له هغې چې ایران د القاعده سره اړیکې ښې کړې د اسامه بن لادن دغه ډله لا غښتلې شوې ده. پمپیو دا ادعا هم کړې ده چې له کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته پوځیان ولېږل نو اسامه بن لادن او د القاعده ډلې نور غړي ایران ته لاړل او تر ننه ایران د القاعدې ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دغه خبره په خبرګون کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر خبرګون ښودلی او امریکا د دروغو په ویلو او د ژمنو په ماتولو تورنه کړې ده. د امریکا پر نوي حکومت د ملګرو ملتونو غږ ګونتنامو زندان مو وتړی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غوښتي دي چې په کیوبا هیواد کې د یاد هیواد د ګونتنامو په نوم زندان دی وتړل شي. ملګرو ملتونو په یاد زندان کې د غیر انساني شکنجو ویلي دي. ګونتنامو زندان په 2002 میلادي کال کې د کیوبا هیواد په ګونتنامو ولایت کې د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش لخوا جوړ شو. د امریکا حکومت هر کال د کیوبا حکومت ته د یاد زندان د کرایې څخه د پاسه 3000 امریکایي ډالر ورکوي. ډیری افغانان هم له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړاو په تور یاد زندان کې بندیان شوي وو او د دوی له یاد زندان ترخې خاطرې لري. یاد زندان کې د امریکایي پوځیانو لخوا زندانیانو ته غیر انساني سزاګانې ورکړل شوي او بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. د ملا عبدالسلام ضعیف په شمول د طالبانو د واکمنۍ ډیر نور غړي هم کلونه په ګونتنامو زندان کې بندیان وو. د دوی د ملګرو ملتونو دغه پریکړې په اړه ویلي دي چې کچېرې ملګرو ملتونه په رښتیا هم یو بې پرې نړیوال سازمان وینو باید هغه وخت یې دا اقدام کړی وای نه 19 کاله وروسته.
او د بهرنیو خبرونو په لړ کې وروستی خبر دی چې د ولسمشرۍ له ټاکنو 2 ورځې وړاندې یوګاندا کې د ټولو ټولنیزو شبکو د بندیدو امر شوی. د یوګاندا حکومت له هغه وروسته چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي وار د مخه د ټولو ټولنیزو شبکو د تړلو امر کړی. د راپورونو پر اساس په دې اړه پرون د یوګاندا د اړیکو د تنظیم ادارې په یو مکتوب کې د دې هیواد انټرنیټي ادارو ته لارښوونه کړې چې د حکومت تر بل امر دی په هیواد کې د ټولو ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه وتړي. د یوګاندا حکومت په دې امر کې د ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، سکایپ، وایبر او ګوګل اپلیکیشنونه شامل دي چې باید تر هغه چې حکومت د بیا خلاصون نه وي ویلې تړلې پاتې شي. د یوګاندا ولسمشرۍ په ټاکنو کې سندرغاړی بابي واین چې د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري د اوسني ولسمشر یوري موسا ویني په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. قدرمنو کتونکو او دا هم یو اقتصادي خبر. د کندوز سپین زر تولیدي فابریکې د 120,000 امریکایي ډالرو په پانګونه وروسته له 25 کلونو بیرته په فعالیت پیل وکړ. له 25 کلونو وروسته د کندوز د سپین زر تولیدي فابریکه بیرته فعاله شوه. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کندوز د سپین زر تولیدي فابریکه چې څه باندې 120,000 امریکایي ډالر پانګونه ورباندې شوې له 25 کلونو وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. مسؤلین وایي د فابریکه په 24 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي او ترڅنګ یې د زغرو، کونځلو او پنبې دانې غوړي، کنجاړه او صابون هم تولیدوي. د وزارت د معلوماتو له مخې د سپین زر تولیدي فابریکې تولیدات د کندوز سربیره نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم د خرڅلاو په موخه استول کیږي. د سپین زر تولیدي فابریکه چې له کلونو راهیسې فعالیت په ټپه درېدلی و د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د یو هوکړلیک له مخې له ازبکستان څخه 15 پایي ماشینونه د یادې فابریکې د بیرته فعالیت په موخه وپیرل شول څو په فعالیت پیل وکړي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا وه له روحي نیوز د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښې چارې.